ستا ورغاون تمو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې تمو پام دی بیل مکړې څومره ککرې درته له تنا ای ګرانه وطنه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوان څه موده وړاندې عربي متحده اماراتو ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو وغوښتل چې په متحده عربي اماراتو کې بندي افغانان خوشي کړي. د متحده عربي اماراتو چارواکو د الحاج ملا عبدالغني برادر اخوان د غوښتنه ومنله چې له امله یې 12 کسان نن آزاد او خپل هیواد ته راستنه شول. دغه بندیان چې له کلونو بند تېرولو وروسته کابل ته راورسېدل د افغانستان اسلامي امارات او په ځانګړي ډول د ملا عبدالغني برادر اخوان له هڅو مننه کوي او کورودنۍ ورته وایي. دوی وایي ډیر خوشحاله دي چې خپل هیواد ته راغلل او له خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي. د دغو بندیانو شمیر په ټوله کې لسګونو کسانو ته رسیږي چې ډیر ژر به یې پاتې نور هم آزاد او خپل هیواد ته راستنه شي. چې غږ د حریات دې ستا په غېږه کې ابادوي کړي ستا بچو د پر اسلام تل سرښندنه